دلته چې راځئ د دې ورځې نه څه مقصد والئ موږ د سمیډا پروګرام کړی دلته هم خلک راغوښتي دي دلته هم تاسو ته کرزي ویلي دي هغه کسان کې 30-40 کسان کم از کم تاسو مکرم شاه کې نه وو جواب راکوئ چې کوم کلچر کړی یو کس درخواست را نه وړو او پیسې څنګه درکوي 8 میاشتې پکې شرط دی چې کاروبار به کوئ او 8 میاشتې پس دا کاروبار چې تا جاري وساتې او دا تا جاري وساتې دا ټولې پیسې معاف مال یې راکړې چې فارم دله درکړم ماله څوک راکوي په دې شرط پیسې سود پې نشته واپس یې نشته خلک هم راوغوښتل کېنول زه درته دا پر اخري ځل زه کوم تر دې کې چا دلچسپي نه وي او بیا موږ هر چاله دا قرضه ورکړه بیا به اعتراض نه کوئ بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو نه موږ چې کوم دی نو په سمال ټریډ اینډ اسمال انډسټري کې چې کوم دی موجود یو تاسو ولیدل موږ سره چې کوم دی نو سم مشران وایي چې په ګڼ شمېر کې نن یو جرنل اجلاس وشو د سمال ټریډ اینډ اسمال انډسټري دی وخت کې ما سره تاجر برادرۍ چې کوم دی نو مشران ولاړ دي هغې نو موږ په دې حوالې سره یو څو تپوسونه کوو سلام علیکم حاجي وعلیکم سلام اول خو خپل تعارف وکړئ حاجي زما خو نور رحمان نوم دی نور رحمان عادل دا سراپ ایسوسیشن سابقا نائب صدر یم او د راه یمن پاکستان د سټي صدر یم جی موږ ولیدل اوس اجلاس کې چې کوم دی نو د سمال ټریډ اینډ اسمال انډسټري سابقه صدر چې کوم نواز مندوري صاحب هغې یو خبره وکړه چې دا چیمبر ستاسو د ښه دغه دپاره جوړ دی ولې تاسو دلته نه راځئ چې دا تاسو آباد کې دي کې تاسو ته هر یو فیسلټیز چې کوم دی دغه دي او ستاسو ریکوایرمنټ د دې ځای برابرېږي نو دې حوالې سره څه وایي مونږ خو دې چیمبر د پروګرام له په پیله ځل لالو زموږ ډېر زیات خوښ شو ډېر متاثره شو مونږ د دې نه انشاءالله مونږ د دې دا خبره مو اورېده د احسان باچا سابقه صدر مندوري صاحب سیکرټري صاحب مونږ ډېر متاثره شو ډېر زیات هم خوښ شو موږ سره جنرال سیکرټري تنظیم تاجران مردان چې کوم دی نو ولاړ دي هغوی سره موږ په دې حوالې سره هم چې کوم دی نو غلام حسین صاحب سره څو خبرې کوو سلام علیکم جی وعلیکم السلام جی دا هم کم تعویض وکړه په دې خلکو چې یاره لکه دی رالل لومبی خو زه یوسف بھائی تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له په هر موقع باندې په هر دغه باندې موږ له دومره ټیم راکوي او تاسو زموږ دومره قدر عزت کوي زه ان شاء الله کرب ته منظوري نو دا زموږ یو دغه دی چې کم دلته سمال چیمبر زموږ دغه دی نو دې له به زه اوس بھرپور په خپل صرافه برادرۍ کې بھرپور دلته ان شاء الله د شرکت دعوت ورکوم او دلته به ان شاء الله زه د صرافې نه ان شاء الله کرب ته منظوري نو کم از کم دا 200-300 کسان به زه دلته ممبرشپ راولم او ان شاء الله زه به وخت په وخت څنګه چې زمونږ په هر ګل اول هر زیارت اوس هر ګل زمونږ دلته پروګرام دی نو زه به دې کې ان شاء الله نوې نوې چهرې ان شاء الله کرب ته منظوري زه به راولم موږ سره چې کوم دی د سمال ټریډ اینډ اسمال انډسټري سینیر نائب صدر غلام حبیب صاحب چې کوم دی نو موجود دی هغې به هم چې کوم دی نو په دې حوالې سره جی اول خو مبارک شي چې لکه دوی ستاسو نه مطمئنه شو ستاسو د دوستۍ نه ستاسو د دې کار نه ستاسو د دې هلو ځلو نه او 200-300 کسان دي نو لکه زه وایم چېرې دا خو ډېر لوی اثر نه پرېوځي په نور دغه باندې بسم الله الرحمن الرحیم ایسب په داسې کار دی مشرانو څه پرېښې نه دي او موږ د هغې په نقشه قدمي ووایه مشران وایي نور په ګوته نه پټېږي زمونږ د اډلې چې کوم نه دا یو حقیقت دی څنګه یو نور حقیقت دی ستوري سپوږمۍ حقیقت دی دا زمونږ د اډلې حقیقت دی او موږ داسې نور هم زمونږ چې کوم روغ ملګري موږ هغې ته ویلکم وایو انشاءالله تاسو به هفته 10 ورځې کې ووینئ انشاءالله بریکینګ نیوز به نور هم درکړو انشاءالله داسې زمونږ چې کوم روغ ملګري دي انشاءالله تاسو به ووینئ چې څنګه دا روغونه زمونږ رالل انشاءالله او باچا صاحب څنګه په خپل تقریر کې ووایي چې زمونږ ملګري به زمونږ ملګري او چې د بل مرګي به بل مرګي انشاءالله په ډله کې 2 نمبري نشته د هغې 2 نمبر کار روزګار ولې نشته ګرانو کتونکو تاسو ولیدل مشران وایي چې اتفاق وي نو اتحاد به وي سراپا ایسوسیشن چې کوم ملګري وو خیلال بای شو نثار بای شو داسې نور ملګري وو چې هغه د وخت کمی د وجې چې کوم دی نو هغې لاړل خو موږ سره دې وخت کې هلال بای چې کوم دی نو موجود دی د دوی نه به هم تپوسونه کوو سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو جی د دې تاجر اتحاد نه غلام حسین صاحب دی څنګه مطمئن شو دی خواراله یاره جی غلام حسین صاحب مطلب زمونږ د بازار مشر هم دی او زمونږ خپل خاندان هم مشر دی دوی موږ له انویټیشن راکړو فرست ټایم چې کوم دی موږ راغلو نه چېرته پارټۍ کې او یا داسې چیمبرو کې انټرسټ نه و فرست ټایم رالو او ډېره مزه یې وکړو احسان باچا چې کوم دی نو هغې زه د ډېر مخکې نه هم پېژنم موږ سره ډېر خدمت منډه تړلم نو د هغې ډېره شکریا ادا کوم او د خپل مشر غلام حسین
صاحب هم ډېره شکریا ادا کوو او انشاءالله ممبرشپ نه چې دي هر څنګه مونږ ته ډیمانډ دی مونږ به هغه کوو ځکه چې زمونږ خدمت کړې مونږ له منډه والے کوم چې حقیقي معنو کې یو انسان سره منډه او نیکي هغه مونږ سره کړې ده مونږ لیدلې دي نو انشاءالله چې زمونږ خو دغه اراده ده چې ممبرشپ هم کوو او منډه تړله به هم وکړو. غلام حسین صاحب دی خپل مشر غني وایي چې تر اخره پورې مونږه ملاتړ یو چرته مزه مونږ سره اوسه. برخوردار دی د لقمان صاحب ورور دی وکالت یې وکړو زما به روان او زما به ریحان ته دا نصیحت وي لږ توجه غواړم وکالت پر ډېره معززه پیشه ده ریحان کوشش وکړه چې د بېګناه کیسونه واله کیسونه خو ټول لیکل خو چې یو ګناهګار ته د یو غلطې دعوې نه خلاص کړي نو پیسې به هم ګټي او آخرت به هم ګټي. ګرانو کتونکو تاسو ویډیو نن چې کوم دی د سابق صدر چیمبر موږ سره چې کوم دی نعمان فقیر لور ولاړ دی تاسو ولیدل دا کوم سلیبریشن چې شو دا کوم کیک چې کټ شو دا د دې په خوشحالۍ کې وشو دا ایډوکیټ جوړ شو نو وکالت ډیګري واغستله په خوشحالۍ کې حاجی فقیر محمد حاجي صاحب چې کوم دی نو هغه د دې ټول چیمبر دپاره پروګرام کړی چې ډیر په خوشحالۍ سره دلته کې چې کوم دوستانو کوم ملګري وو هغې ته خوندونه واغستل او هغې سلیبریټ کړ. ما زر دې وخت کې نعمان فقیر سره ولاړ دی هغې نه به په دې حوالې سره تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضرور دا مبارکي خو ول د پښتونیو د طرفه زمونږ د طرفه قبوله کړئ. ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ. اسې موږ ولیدل د اتحاد تاجر اتحاد صدر چې کوم و هغه هم دا خبره وکړه چې یاره داسې ځای ته تلل هلته بیا هانسټي هول او داسې یو کار کول لکه کومه ذمه داري چې د هانسټۍ سره نو په دې حوالې سره تاسو څه وایئ چې لکه دې خو داسې ځای ته لاړو چې په دې کې به ډېر مجرمان هم راځي چې به د پوډرو د چرسو کارونه هم کوي نو لکه داسې ستاسو څه ذهن دی چې یاره د هغې تاسو څه دله یو میسج ورکوئ چې بیا دې لکه د هغې خلکو سپورټ نه کوي یو حق او یو سچ فیصله کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو نیوز انتهایی مشکور یم چې په هر پلیټفارم موږ له ځان نه رسي او زموږ اواز مخکې بوځي. د ریحان محمد ریحان خان ایډوکیټ حوالې سره تاسو خبر وکړه انتهایی د خوشحالۍ مقام دی او تاسو واورېدل چې باچا خپلو خبرو کې ووی چې زه د ریحان ته دا خبره کوم چې لکه ته به خپل کیسونه په صحیح طریقه اخلې او مطلب دا دی چې ټول وکیلان زموږ وروڼه دي سره میل جول کر کام کې او انشاءالله غټو وړوکې او پکې کې کمزور چې تاله راځي خیال به پکې د هغې ساتي د خدمت په شکل کې به انشاءالله کې او انشاءالله انصاف وکړې داسې اواز به خپل وباسې چې خلک وایي چې په دې ټوله کچرۍ کې دی نو محمد ریحان خان ایډوکیټ دی. محمد ریحان چې کوم زمونږ د تاج اتحاد د حاجی فقیر محمد صاحب دی فرزند چې حقیقت ته ایته سلوټ کو پیشکول پکار دي چې غي نن چې کومه داسې هیرا رو باسلا چې د دې قوم د دې خلکو خدمت پکې. محمد ریحان خان سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهنت دوکو خو چا در باندې د چا سپورټ مو نو هغه څوک داسې نو زموږ مور او پلار سپورټ ما سره او سټرګل زمو خو شاته لاس را سره غيو مور او پلار چې کوم دی دا به ووایي دا کوم خبره چې زه کوم چې د مور او پلار خو لکه خدمات دغه خو د هغې چې
وړوکوالي نه بچي هغه چې کوم دی نو دې سټیج ته راولي چې بیا چې کوم دی نو هغه بچي د دې قوم دغه هسې د مور او پلار هغه دغه خو تاسو که احساس خو دې ځای کې درغې کړه چې یاره مور او پلار داسې یو هیرئ چې هغه د یو وړوکي بچي نه غټ بچي جوړ کړي لکه یو غټ تعلیم یافته انسان ته جوړ کړي دا راته ووایه دې سټیج ته خو رالی دې ایډوکیټ شوی مخکې ستاسو څه خیال دی ستاسو چې دا کوم په تاسو به فرض کېږي کوم کارونه هغه په کومه طریقه کوئ لکه ستاسو ذهن څه وایي مور او پلار درته څه ویلي ما ته مور او پلار دک ویلي چې خپل کار چې کوم دی هونسټۍ سره وکړه او انصاف وکړه خپل غریب سړي خاص کر خیال وساته او ستا خپله سوچ څه دی دا خو ته مور او پلار ویلي هسې ستا سوچ څه دی زما سوچ خدا دی چې مست خو غریب سړی دی او په حق باندې شي هیلپ یې کوم خامخا مور او پلار همیشه دقه سوچ کوي چې زه د خپل زوی چې کوم دی د خپل بچي داسې یو مقام ته او داسې سټیج ته بوځم چې په هغې موږ ته چې کوم دی نو کریډټ هغې میلو شي او زموږ دا خلک ښه ووایي چې او یاره د دې داسې مور او پلار چې د هغې نه یو ښه بچی چې کوم دی نو دې دغه ته راغی نو هر مور او پلار له دا پکار دی چې دی په خپل بچو باندې نظر وساتي هغې سره خواري محنت وکړي او داسې زلمیان ته جوړ کړي چې د دې قوم خدمت کوي